ما سینه چې دا زنانه دي سکارو کې دنیا مې اعتکاف ته ناسته وه وی چې رووتله د اختر په ورځ نو شل بړستنې پکې سړلې وي شل بړستنې پکې بیا سړلې وي نو شاید دا پوز په اسې ورکړی و حقیقت په نو خو خیر یو سبق ته بیلو شو اسې نه چې زنانه کښېني دنده پکې بیا بړستنې سړي لکه اعتکاف وي چې رووته شل بړستنې پکې سړلې چې د اعتکاف نه رووته نو اعتکاف د الله په در کې کېناسته دي او د مخلوق در پرېښوده دي ښه دې کې به عبادت کوي دې کې به الله ته متوجه کېږي ته معتکف د الله در ته راغلی وای انت مولانا لا مولا لنا الله ته مې مولای بل مولا مې نشته دا مې در دی بل در مې نشته یو ټیم به د الله رحمت په جوش کې راشي بل په یو مسله ځان پوه کوي پخواني مشران پې نه یې پوه اعتکاف ته چې کېږي نو خبرې په اشارو شروع کې دی وایي ګنې په اعتکاف کې دا خبرې کول چېرته ګناه ده او په اعتکاف کې دا چپ ناسته دي ته عبادت ښکاري دا ګورې بیا ټیک نه دي چې د سړي دا عقیده چې چپ ناسته عبادت دی نه چپ ناسته په اعتکاف کې عبادت نه دی خبرې به نه کوي خدا عقیده بم نه ساتي چې چپ زه ناست یم دا چپ ناسته چې دا عبادت دی نه دا عبادت نه دی ښه مالی دي په اشارو به اکثر خبرې کولې دي په اشارو واړه به مسجد ته رادنه شوي یاره څوک چیله شوی دی داسې به وي څوک چیله شوی د معتکف ته به داسې نیغ کاته چې دا معتکف پر ووت هغه به اکثر چوپړی په ځان ور اچولی او دا مخ به یې بلکل پټ کړی و نو د دې خبرو په شریعت کې هېڅ ثبوت نشته ښه کولو ځان له کښېنه اعتکاف کې د مسجد د حدودو نه بار ته مه وځه دا ځان له ځای خو موږ ځکه وایو چې سړی په عبادت کې په توجه باندې ځان له آرام کوي نو کو ځان ته یو پرده وتړي دی به اوده کېږي دی به ډوډۍ خوري دا مسجد اوس د کور دی نو دی به دا چې ډوډۍ خوب آرام به ټول په مسجد کې کوي نو دغه قسمه پابندۍ چې دي هغه په اعتکاف کې نشته دی یا زنانۍ اعتکاف ته ناسي څه اهم